روز کله یو ملګری ما تکلیفونه کو ما ته ستا بیان کې مې دغه ټوکړه اورېدلې وه چې په درېیمه حصه کې الله د ځان سره شریک کوي محترم نن د اعظم موقع د ځان سره ګورې دا دیني مدرسې دي د ټولې شعبې آبادي ساتلې که شعبه تبلیغ ده که شعبه جهاد ده که شعبه اسلامي سیاست ده که هغه تصوف ده مدرسې وي ټولې شعبې به آبادي وي موږ خپلې ټولې شعبې به آبادي ساتو که نه انشاءالله دیني مدرسې آبادي ساتو د دې علماو سره په کلکه باندې ودرېږو ملګرتیا به کوو انشاءالله نن د ځان سره د عزم وکړئ نن 8 مارچ 2022 دی زیات نه 8 مارچ 2023 سره روان کاله پورې هر ملګری د ځان سره د عزم وکړي نن نه پس په دا مدرسه زما سره زما تنخوا کې لدې سوي زما کاروبار کې ولې مدرسې زما سره یې سوي زما په ځمېداري کې ولې مدرسې زما سره یې سوي تاسو وکړئ به وګورئ الله ډېر غیرتي ذات دی الله به درته پکې خیرونه برکات واچوي زما ډېر ملګري دي وخت نشته دی علما ډېر موجود دي هغوی به تفصیلي ویلونه کوي ما تاسو ته کارګزاري بیان کړې وې پر اوس کله یو ملګري ما تکلیفونه کو ما ته ستا بیان کې مې دغه ټوکړه اورېدلې وه چې په درېیمه حصه کې الله د ځان سره شریک کوي ما ته ما شریک کړي درېیمه حصه مې دغه مدرسو علماو ته ورکړي قسم یې ما ته وکړو ویل کال نه دی پوره شوی زما کاروبار ډبل شو زما د کنټرول نه بهر دی نشم کنټرول کولی تاسو دې شریک کې به برکاتو ته وګورئ خیرونو ته وګورئ اثرات هم کې په خپلو سترګو ونه کته که مو وکته بیا دا سلسلې جاري وساتئ کال بعد که ونه کته بې بند کړه یو کال له پورې واته ما سره څوک چې انشاءالله دا به زموږ سره شریک وي دوی سره به تعاون کوو د دې علماو سره به څنګ په څنګ په هر میدان کې ولاړ یو ملګرتیا به کوو انشاءالله هغه ملګري ما سره دواړه لاسونه اوچت کړي دواړه لاسونه لږ یې پوره اوچت کړي شیطان ته پې زور ورکړي اوچت کې پوره اوچت کې لږ ساعت ونیسئ دغسې اوچت واده دی انشاءالله نه نه اواز را سره ملګري کې واده دی انشاءالله شاته ملګرو اواز نه راځي واده دی انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق